السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله یاست. ګران ملګرو، په نننۍ ویډیو کې مې د فیسبوک د فالو اپشن خلاصولو طریقه راوړې ده. نو ډېر ملګرو غوښتنه کړې چې زموږ په فیسبوک کې 50,000 ملګري پوره دي، یعنې 50,000 فرینډ پوره دي. نو موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د فالو اپشن خلاص کړو. نو راځئ ویډیو وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو ګوره ملګرو، تاسو لومړی خپل فیسبوک ته راسئ. کله چې دلته په دغه درې لینه باندې کلیک وکړئ، بیا دلته په دغه سیټینګز باندې کلیک وکړئ، بیا دلته کښته یو اپشن دی. ګوره ملګرو، داسې په کښته راسئ، فالوورز ان پبلیک کنیکټس، په دې به کلیک وکړئ. دلته به ګوره دا به پر دغه فرینډز ولاړ دی، دا پر پبلیک باندې کوي، دا لوړ پر دغه پبلیک باندې کوي، ایوری وان دا پر پبلیک باندې کوي او دا هم پر پبلیک باندې کوي. دا که دلته و دا هم راپورته کوي پر پبلیک باندې کوي، ټول پر پبلیک ودروئ. دا هم دلته فالو وي چې ستاسو ملګري هر څوک چې وي دا ګر باید تاسو فالو کړي، دلته پر فالو باندې پبلیک باندې ودروئ. نو د دې ځای فالوورز اپشن خلاص شو مکمل. بیا دلته په دغه هاو پروفایل پیج اند کنیکټس یو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا په دغه هو کې سیټ یو فرینډ ریکویسټ په دغه د سر پر اپشن باندې کلیک وکړئ. دا پر دغه ایوری وان نه ولاړ دی، دلته پر فرینډ ا فرینډ ودروئ چې باره تاسو ته هر څوک ریکویسټ نشي کولی، یوازې د ملګرو ملګري درته کولی شي، نور نابلده څوک یې نشي کولی. نو ستاسو په فیسبوک آی ډي کې بالکل د فرینډ ریکویسټ اپشن لرې شو او پر ځای د فالو اپشن خلاص شو. نو دا نننۍ خوندوره ویډیو که ویډیو خوښه شوې نو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي.